کله چې امام غزالي رحمه الله وفات شلو چا په خوب کې سې کو چې الله تا سره د څه معامله وکړله او ورته ویې چې کله الله ته زه مخامخ شوم نو الله راته فرمایل چې زه موږ د ستا بښنه وکړله خو وایي تا ته څه پته ده چې موږ د ستا بښنه په څه څیز باندې وکړله وای ما ته په ذهن کې یو څو خبرې اترې راغلې چې یاره ما ذکرونه کړي دي تلاوتونه کړي دي واز او دغه رنګې چې کوم دی تقریرونه مې کړي دي او تصنیف او تعلیب کتابونه مې ډېر لیکلي دي کله یو خبره سمجھ ته راځي کله بله راځي وایي په دې کې الله جل جلاله راته وفرمایل چې نه موږ چې تا ته بښنه وکړه نو موږ تا ته بښنه په یو خاص وجه باندې وکړه هغه د مچ سره چې د احسان کړی و د هغې په وجه باندې ما د ستا بښنه وکړه هغه احسان څه و امام غزالي رحمه الله هغوی به تعلیب او تصنیف کو کتابونه به یې لیکلو یو ځل او هغه ټیم کې قلمونه وو یو ځل امام غزالي رحمه الله هغوی د ځان سره قلم راغشتی دی او هغه قلم یې په صحیح کې ګنده کړلو او چې کله بهر ته راویسته نو هغې نو په قلم باندې یو مچ کېناسته ده ورته لیکل ودرولو او په دې غرض سره چې دا مچ چې کوم دی هغه تږی شوی دی پرېږده چې هغه په دې باندې خړوب شي او دا خپله حصه ترېنه وڅکي چې کله هغه ښه ځان موړ کړه په خپله پاڅېدو امام چې کوم دی غزالي رحمت الله علیه بیا لیکل شروع کړل نو الله جل جلاله ورته وفرمایل وای زما په مخلوق باندې د رحم کړی دی چې هغه یو مچ و د هغې د وجې نه ما د ستا بښنه وکړه بل چې تا په دې کې دا کوم وقفه کړې ده دا وقفه دې خالص زما د رضا دپاره وه بل څه غرض دې په دې کې نه نو زه په دې وجه باندې ما د ستا بښنه وکړه محترمو په دې واقعې کې ګورې زموږ دپاره بې انتهایي ډېر لوی عبرت پروت دی د یو مچ په وجه باندې یو بزرگ امام غزالی رحمه الله ته بښنه کیږي لیکن لکه مخکې درس کې ما تاسو ته یو خبره کړې وه چې یو زنانه وه د بخاري شریف حدیث مې ویلو یوه زنانه وه هغه د یو کوی په غاړه تېرېده یو سپی کو چې هغه ډېره تږې وه د تندې د لاسه جبر ایستلې وه قریبه وه چې دا سپی د تندې د لاسه خلاص شوی د زنانه د خپل لوپټې چې کوم دی اپڼۍ کې لوپټه واچوله او د سپي له اوبه راویستلې تر دې چې دا سپي ښه چې کوم دی موړی که هړوبی که الله تعالی په دې وجه باندې دغه چې کوم دی وبخښله مغفرت نصیب شو حالانکې هغه زناکاره بدکار او فاجره ښځه وه لیکن چې کله د الله د یو مخلوق سره احسان وکړلو چې د یو په وجه باندې مچ سره احسان وکړو هغې باندې ورته بښنه وشوه د هغې بل د سپي سره احسان وکړه هغې باندې بښنه وشوه دا دواړه د الله تعالی مخلوق دي اوس په دې مخلوقاتو کې موږ د اشرف المخلوقات سره احسان کوو وایا الله به موږ ته کم قسم بدلې راکوي بیا په مخلوقاتو کې اشرف المخلوقات انسان دی الله دې په تمام مخلوقاتو کې بهترین پیدا کړی دی اشرف المخلوقات په نوم سره نو موږ له پکار دی چې دا څومره سخت وخت په موږ او په تاسو باندې راغلی دی به انتهایي سخت حالات دي غریبانان مسکینان هغوی بالکل د یو روټۍ د دوه روټو پامتداره دي او معتاده دي هغوی خو خواري مزدوري نشي کولی داسې کسان خو هم شته دي موږ له پکار دي چې موږ د اشرف المخلوقات د غریبانانو یتیمانو مسکینانو او د بېوسه خلکو سره امداد وکړو د خپل صدقات خیراتونه زکاتونه موږ هغې ته ورکړو چې الله د یو زناور سره احسان وکړي الله تعالی پرې د انسان بهانه کوي چې د یو مسلمان ورور سره احسان وکړو تاسو سوچ کوئ الله تعالی به کم قسم انعامونه موږ له راکوي الله دې په دې باندې موږ له د عمل کولو توفیق نصیب وفرمایي